ښکلي مجرې نه ماته دا پته ولګېده چې د تکبر خان په محل کې ستا ګډه زموږ د خاندان د خوشحالۍ زیری دی. دا واخله ستا انعام. زما خوږو دوستانو، تاسو ته به دا پته نه چې زما او زما د رور په کور کې اولاد کېدو والا دی، خو موږ د پیدایش نه وړاندې خوشحالي کوو ځکه چې زموږ په خاندان کې جنۍ ذات نه ده پیدا شوې او زموږ د خاندان نه جنۍ ذات په ډولۍ کې نه ده تلې. یاره منمه د اکبر خانه، خو هسې یو شرط نه لګو. څه شرط؟ شرط دا که چېرې زما په کور کې لور پیدا شوه او ستا په کور کې زوی، نو زه به خپل لور ستا زوی له سره د جیداده درکوم. نو ټیک ده، که زما په کور کې لور پیدا شوه زه به ستا زوی له سره د جیداده درکوم. که ستا په کور کې لور پیدا شوه ته به زما زوی له سره د جیداده راکړې. چې ګورې د خپل ژبې نه وانه وړې بیا کوم په خپله ژبه باندې چې ته ما له مبارکۍ له راغې، زما جانشل پیدا شو. دا واله ستا انعام. هله ورشه اکبر خان ته ووایه چې د جیداد کاغذونه تیار کړي دي، ځکه چې ما شرط وګټلو. نه خان، ستاسو په کور کې هلک نه ګلوه پیدا شوې. دا څه بکواس کې؟ د دې خبرې نه وړاندې به ته مړه وې. مړه ستا مرګ روا دی، مرګ. غلی شه! اوس کله دا ماسوه ولمه، ورشه او ماشومانو چک ته سن کې گزار کا. ورشه که دا ماسوه دلولم، ورشه. بچو ستاسو پلار خو ظالم دی، خو زه خو ظالم نشم جوړېدی. زه تاسو نشم وژلی، زه قاتل نشم جوړېدی، زه تاسو نشم وژلی.
د ماشومانو ژړا ده کوم ځای نه راځي زه چې لږ وګورم ماشومان د چا دي ماشومان د چا دي چې پرېښي دي حکم تعمیر وکړو ستاسو دواړه ماشومان مې د دریاب جبو ته وسپارل او ما ستا ټبر خاورو ته وسپارلو خو ښځه دې راته ده چې زه به قبر کې ډېره یارېږم خاوند به راپسې راولې داسې کوې خان ما وژنې زه خو ستا د ټبر وصیت پوره کړو اول ته به زما د بچو پالنه څوک کوي ما خو ستاسو ډېر خدمتونه کړي دي خو زه څه وکړم د دغه راز نه خو صرف همته خبرې که چېرې ستا د خولې نه خبره ووته د کلي ټول خلک دې خبر شو نو زه خو به په شرمولو شرمېږم د خدای لپاره ما معاف کړه ښځه مو دې رانه ووژله درې ماشومان مې دي چې ما به وژنې هغې خو به تباه برباد وي لومړی دې شي که نه چې زما بچي مې نو ستا بچي دې مړه شي که نه بچو دا هغه ټوله کیسه وه چې ما تاسو ته وویله خو داجي دا خان اوس بس بچو پرېږدئ هسې نه چې تاسو هلته لاړ شئ او که هغه ظالم ته پته ولګېده نو تاسو به هم راله وژني لکانو پلار مې خوله خوځوي او خبرې نه کوي اواز ترې نه راوځي داجي ما ویل ته چوینګم خورې که نه د سنډا پیښې کې لوډ سپیکر دې بیخي کار نه کوي وګونو باندې کوڼې یاره دادا خدای ته وګوره چې زه له خو په کباړ کې دوه غوږونه واله یاله که دا ته چاته لګې ګورې ما ته خبرې دته کې زه خو یم دادا دلم په شوبه کې یو 2 لیټه واله ځکه چې په کم وړه ورغو ورغلي لیټونه یې کار نه کوي لیټونه خو به ستا خرابي هلکه وال مه کو ښه دا څه دي ولې والم څه دي وګوره ورته داجي معافي غواړم یاره خفه نه شې ما دلبر والو تا معافي غواړم کوڼه لا خو مرجونه خو به ته زه ته وګوره داجي وایي مرجونه لکه چرګانو لاندې وتې تاسو څه کوئ خوله مه وه خوله مه وه یالکه خدای دې بې خو ویې وژنه دا کاڼه غوږونه ته مو بس یالکه دادا غرق دی کو غرق عجب سر دی څه کې یار دې دی دا چا یار دی زماډو یار دی نه لرې مړه یار دی پرېږده هلکه پرېږده مړه مازغې خراب دي لیونی دی څوک سپېلنی دی ته ورته هلکه دې پلار یې ما پلار دې غرقه زوی دی ووالو دا څه ګورې یار ته و پلاره دادا ایسارې کړه سړی ایسارې کړه تاسو خو ولا موږ په شرمونو ستا خدای بس چام یې ولا وجنم دی چپیه لا خو چپیه بس
غلی شئ اوس په سړیتوب باندې کښېنئ ما ته اوس پته ده ټول لانجه د ودونو ده غلی شئ زه تاسو یو خبره کوم داسې کار وکئ اول ځان له وګټئ بیا جینکۍ خوښې کوئ هله به دله ودونه کوم شرونه به راهلکې ولې ته اوس دې عمر کې شرونه خوښې ودونه کوڼ مې هم په ارام وایه څه ګورې څه دي دواړه خوشحاله شوه که نه ولې نه ډېرې خدای دې هر چا له ستا غوندې پلار ورکړي لکه چې موږ دې راکړی دی ولې زه ستاسو مور نه یم زه به خدای پاک سړی پیدا کولم خو ستاسو لپاره یې مور پیدا کړم تا زموږ دپاره په پردو جرو کې ګډاګانې کړي او په موږ دې تعلیم کړی دی موږ دې بې کړي او اوسه پورې موږ د مور کمې محسوسوو ډېډي کله کله موږ یوازې سیل لمږو که ستاسو اجازت وي ولې نه اجازت دی تاسو خو زما لوریانې نه یې زامن یې زامن نو صنوبر وروره او صدبر وروره تا څه وې دلبریه څه چل دی ما ته ولې ګورې ها شونډې خوځې را خوځې ډمبرې چیچلې څه دا څه په پاګلم سر دی وې خر دی دا خر دی چا ته وویل زه خر یم هلکه دا خوله دې سمه خوځوه چې مې دا سر دله ماتو څه بوتو څه زخم لیونی کم په حساب کتاب هم الله که سړیه زما په ځان شک دی لکه یې ګورم شاته یا لکه صنوبره دا شاته څه ګورې څه مور ولې زه ستا مور یم څه پرېږده دلبریه کوڼ دی کوڼ د کوڼو نه څه غواړي کوڼه ښه شو چې کوڼ م را یاد کړو ښه تاسو به ترې د ودونو دپاره پالنګونه جوړوئ که نه نو جنکۍ خو م لا لیدلی نه دي تاسو وایو کوڼ داسې چل دی وروره چې نن نه پس زموږ لارې جدا جدا او ځان له جنکۍ پیدا کوئ ځئ چې ځو پاسېږئ څه شو بالکل زرکه ښکاري ته به وایې که زرکه روانه ده یاره ورځم چې یو دوه خبرې ورسره وکړم خو وایې رښتیا زه خو کوڼ یم زه به خبره څنګه کوم نه رښتیا اورم به څنګه زمانه د هغې خبره خو به اورم که نه چې څه وایي زه به ورته یم بلکل ټیک وې بلکل ټیک وې یا توریاڼی وایي کیمې شي د چا راغلی دله راشه زه تا د توریانه که ښکارم وایي والله جوړ زما د ښایست تعریف یې وکړو خوښ شوی به یم ما ویلې واده خو نه یي څه تا د جینۍ ښکارم ځان ته دې کتلې لبړه بلکل د ټیکو ویلې را باندې پوه شوې والله که ما م واده کړی یو نو څه کې نو ما کې بلکل د ټیکو ویلم دا زم ویم وی لنګوره بلکل ټیک وی ټیک وی ټیک وی سم د پلالې نولې بلکل صحیح وی او که نه وی ته مردار شې او که خیري ولې نه وی دا د باندې څه چلو شو دا خو ما ته کوڼ ښکاري اوی بودو کدو او که نه کدو خو ښه څیز دی زه خو یې خورم زما خیال جوړ کله ناکله یې تم خورې که نه ما وی چې ته به کوڼې زه ته نه ځمه دا چرته روانه شو مړې ته ایساره چې لږه مینه وکړو اخواشه لبړه شنو په بیبي خوښه دې نه شوه ورګه تاله دا نه ګورم دا ګوره دا تک سره وي سیر په څو ده هندوانه جی 500 روپۍ 500 څومره وتل نه جی خبره کوم چې په 2 برانه کوي جی زمانه لای دي څه په شکل ته دی وګوره د 2 روپو
داسې نو مړو مال دی څه ځه نیغېږي څه لا چټي نیغېږي لګیا اوس به دې دا خوله ووایم لا نیغېږي پکې وایي ته ځواني مرګ شي تاسو وایم ځواني مرګ شي په خدای باندې اعتبار کې ترورې چې معافي درنه غواړم که ما فروټو والا والو په غلطۍ کې ته مخې ته راغوسه له برابرومه دا ولې وایي ته ځواني مرګ شي تا زه بیا والم کیمې شي تا په ما لاس اوچت کو د ترورې نو ترورې ته دلته څه کوې دلته په بازار کې خو زه چېرته کور کې کښېنه که دلته څه کوې لګیا دا بازار ستا د پلار دی ها نو خدای او دې جولی ته وګوره یاره زه کور کې مخې ته کېږي ځکه خو وال خورې لګیا تا چې تر کومې ما نه وال نه یې خوړلی که نه ته نه ځې ګوره ترورې مه کو ترورې ګورې په ایمان چې د هندوانو والا را باندې وجنې ولا وایي ته ځواني مرګ شي تا بیا زه والم سمېږي نه سړیتوب مخکې له څه نه راځې مخکې له ولکه دې کوچه لرې شه څه چل هندوانو ماما زما په علاقه کې دا لګوله خبره وره دا د جنګ هندوانو والا سره یو ګزارې په ما کو شرم ولا نه ورځي دا ولې وې تا ته پته نشته زما په علاقه کې دا لګوله کې سپی ماما ته معافي درنه غواړم ته په خدای باندې اعتبار کوې چې ما پې ګزار خو پې دغه هندوانو والا ګزار وکړو هسې لګیا دی چټي لګیا دی دایما دلته ولاړ یم مخکې ځه تاڼې ته ترورې په ایمان کې راته ته ښکارې دی زما دی په خدای قسم کې راته ته ښکارې دی دا زه تا له ترور کارم زه ستا ترور یم سپی ماما په ایمان کې زما قصور دی سپی ماما زه سپی نه یم زه زنانه یم سپی دا ولاړ دی ګزار دې څنګه وکړو تا ما نه پېژنې ته څوک یم زه پولیس والم ترور دی ته ځه کور ته ته مخکې شئ دواړه ماما که سپی ماما را باندې ګزار وکړي خو ته قانون دی ورسره ستا را باندې څنګه ګزار وکړو السلام علیکم تانیدار صاحب بچی دې ښه دي خیر دی چې ټیک ټاک دي دا څه غین دروستي دا څوک دي وای چې هندوانو والا سره جنګ و هندوانو والا پرېښوده یو زنانه ولاړه په هغې باندې را باندې کړ تانیدار صاحب په ایمان کې به ما زنانه والي د هندوانو والا والي د په خدای باندې اعتبار کوي چې هندوانو والا هسې بانه کوي ماجي د دروغ وایي جي نو زه دروغ یم مورې که چې په دا خوله ته مې څوک ته توړې وباسم یاره که سپی دې رانیولی دی دا جي هندوانو والا مې نیولی جي سپی دې رانیولی دی پرېږده یا لکه دا سړانده ګوټ دې راوستي دي چې خبرې تا سره کوي نو ګوري ما ته او چې ما ته ګوري نو خبرې تا سره کوي حاجي مونږ لاړ شو ځئ ورک شئ ځئ تانیدار صاحب خدای دې ایمان ته خیر کړه تانیدار صاحب ته را باندې تاسو هم بس هسې څه کوئ نو زه ورشاخه مرزا دې تپوس کوي دنیا غونډو سندې دې جینۍ له ورکړی دا غټې غټې سترګې ګلابي شونډې قسم په خدای چې زړه یې رانه یوړ زړه
چل دی جنې ستړې مه شي څه ما ته دی او بالکل داسې ښکاري چې لکه د سپوږمۍ نه رڼا راکوزه شوي وی خدایه زه خو شرمېږم خبره وره خبره وره نه دا ما سره ډغره ولې وواله نه ړوند دی نظر دې نه لګي دستکه دیوال ولې شوی دی ما په خیال دماغ یې خراب دی بیا مې پرېږده ته پسې کې نه دا ډغره درسه ولې وله نظر دې نه لګي په سترګو ړوند دی ښکاري چې لیټونه یې کار نه کوي وره ما ته وایي چې لیټونه یې کار نه کوي لیټونه یې چا کار نه کوي ودرېږه ډغرې وایي कैसे हुई ډېره موده پس دې پېښه وکړه دا یوازې ما سره نه خپلو بچو سره دې هم ظلم کړی دی ظلم ستا څه خیال و چې ما ته به پته نه لګي داسې هم څوک کوي لکه چې دا تا وکړه اخر دا جایداد به چېرته ته خو نه نو ستا د لور په نامه و که نه دا دروغ دي دروغ زما په کور کې جینۍ نه هلک پیدا و او هغه هم مړه ولې هغه دی دروغ ویلې زما خو په تا دام شک دی چې بریم تا وجلی دی او د هغه بچي هم تا وجلي چې د دې خبرې چاته پته ونه لګي چپ چې بله خبره ونه کړې ورشه او هغه ته یې راوله چې د دروغ او رښتیا پته ولګي افسوس خو دا دی چې هغه دی غریبه هم مړه ده خو ته فکر مه کوه دا ثبوت بدله زه ضرور پیدا کوم بس ته کار څه کوې کار خو زه هېڅ هم نه کوم خو زه کار پسې راوتم ته مې ولیدې که نه نو کار څه والله چې ما نه د خپل کور هم هېر کړو هسې ښکلې ځوانې او خشته ځوانان په کار باندې ښه ښکاري ټیک ده ما له به د خپل کور پته راکړې اوس نه بیا ټیک شوه نه ته ماته دا ووایې که نه چې ته خبرې ما سره کې او که زما د بوډۍ نوکرې سره ما سره ګپ مه لګو ولې ته بوډا یې نو دا ته چا سره خبرې کوې تا سره خبرې کوم که قسم دی چې خبرې کوې که نه لکه سم چې د خولې نه ګلونه دوړي دا چېرته لاړې زه خو چېرته نه یم تللې زه خو همدلته ناسته یم خدایه پاکه د قیامت نښې دي جینۍ نشته دی اواز شته چېرته د طلبان نسی خو نه دی زه اوس په تا پوه شوم چې ته لګیا ما سره او ګورې دې ته ستا لیټونه کار نه کوي بس د قدرت کارونه دي نو هسې یو تپوس ده نه کوم واده خو یې نه دی کړی وایي ستا عمره خو زما دوه غړ بچي دي نه مړي خو زه مړي بیا هم زما قبولی ښه مونږ ځو ښه مونږ اکثر دلته سیله راځو
ته چې کله راځې که نه نو ته زموږ دلته انتظار کوه. ودې یارولم ما یې چې څوک دي ما نه یېرېږې او تا نه یېرېږم او زه د تا نه یېرېږم ما نه ولې یېرېږې هی هی چې چاته جدا رانه نه شي که جدا شم نو بیا نو بیا داسې به ښکاري لکه چا وجود نه چې زړه وباسي ډېره غټه دعوه دې ونه کړه زه حقیقت ویم ته مینه پېژنې د ژوند درېیمه نامه ده او چې مینه نه نو ژوند فضول دی خو ډېر خلک بغیر د مینې نه هم ښه ژوند تېروي ښه ژوند خو ځناور هم تېروي ډېره ښکلې خبرې کوې دا زه نه کوم دا زما مینه کوي تعلیم دې څونه دی عشق د تعلیم محتاج نه دی ښه زه اوس ځم که خیري بیا ملاقات وشي اوکې کاسې نه بیا چینې وکړي اے مادوري لاړې بوډا وای جابر خانه الله مې درنه لږې که څنګه دې پېښه وکړه دا راته ووایه چې دلته خلک څه له راځي دلته خلک شرافت زده کول راځي زما شرافت نه دولت پکار دی دولت چې دولت در سره وي شرافت به دې په خپله خدمتګار شي کوې نو په یو پلیټ کې به درله روړم که نه چې ویې خورې او شریفانه انداز کې دې ځای نه لاړ شي اله مادورو لږه خو وګډېږه چې دا زړه دې خوشحاله شي خان زه خو اوس بوډا شوم چې ګډېږم نو ټولې خپې مې رپي اوس وانه سمه غوا جوړه ده غوا نو تا تر اوسه یو ډانسره پیدا نه کړه بابا بابا درې اوازه مې درته وکړه قهوه تیاره ده که نه د قدرتونو مالکه بس خار ډنډ کې سپین ګلاب ما ته خو اوس پته ولګېده چې په دنیا کې حسن شته جابر خانه دا زما لونه دي ډېرې نیازبینې مې دې کړي دي خپل فن دې ورته منتقل کړی دی او که نه د شرافت تر حده د حیا فن مې ورته ښوولی دی د حیا ډېر اعلی زم د حیا او د شرافت دا فن کتل غواړم بلکل خان مونږ خو ستاسو نوکران یو ستاسو د خپو خورې خورې آفرین مادوري نن زم د دې دواړو محفل کتل غواړم که د یو فنکارې فن ګورې نو مونږ حاضر یو که دولت په نشه مونږ ګډول غواړې نو مونږ معافي غواړو منم خان چې ته به کروڑپتی خو مونږ د دولت نه د عزت وګیو د عزت ډېر ښه ډېر ښه په دې خبرو خو زه وګټلم مونږ ته نه ګټلې زمونږ پلار مونږ ته ښودلې شرافت وګټلې او دا زمونږ د ملګرو په ما خو یو جنۍ پېښه شوې وه خو چې ورټوخ خو شومه که نه نو سړی سړی راته ښکاره کېدو ما زړه کې ویل نه پرېږده مړه نرښځی خو دې وي خو چې ډولۍ کور ته یوسم چې کچله شم که څنګه یاره دلبري لاله ته په خدای اعتبار کې د ثواب دپاره په ما هم یو جنۍ پېښه شوه که نه هو یاره ډېر زیاتې خوښ شوم خښ شوې په ژوندون یې خښ کې کېدای شي ته خښ یې او مونږ ته روغ روغ ښکارې یو دعا خو به وکړو د خدای خاطر وکړه د خدای خاطر وکړه په ګډو وډو سره ویم ته خو ځاله د واده په ذمه د دې غوږونو بندوبست وکړه سړیه زه څه ویم لګیا یم او ته څه غږېږې ګوګو کدو ولې زه درته کدو ښکارم زه کدو یم
ولې ماته کتوې ها ویې وه بیا لکه خدای ته وګوره یا تاسو خو ورولي کم او دښمني زیاته کوئ ځانونه هم شرمولي لږ په کلار کې دی د الله به پرېږده یار کوم خو نه یم په ارام وایه د وزرو پردې دې رالوشلولي رحمت دلبر لالا معافي درنه غواړم معافي 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 برفي 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 والله که دې رانه وخوړه برفي کوم نه مړه دې پوهېږه دا څه جنجال دی نه زه تا سره لګیا یم چې ته بکه بکې کوې زه تا سره خبرې کوم بیا ته وګورئ بس دی په کلار کې د خپل ورولي پر ورولۍ پالي بس دی که نه ظالمان رڼا ځه یاره یار لږ غلی شئ خدای ته وګورئ زما خو هم واورئ که نه ما هم یو داسې جنۍ پېښه شوې وه چې سمه چیلۍ وه ځکه خو یې د مخ نه سمه تورۍ جوړه شوې ده کلفی کلفی خورئ یا تورۍ او کلفی پرېږدئ زما پوره خبره واورئ په ما هم یو داسې سپرلي ګل پېښ شوی چې په حسن کې جادو سم ګل ریحان شیطانو او که نه دا کوکسترګی شیطان دی که نه بل شیطان پکې څه کار دی بیا مه وه ګزار مه کو کین دا سترګه باندې هم چپي علاقه زه دې بیا ووالمه معافي غواړم دنه معافي دنه غواړم دلبریا معافي دنه غواړم ما معاف کړه سبا دی دا مال د جابر شاه دی وړاندې وروسته د هېڅ درک نه لګي کاکا چپه خوله په دې کاغذونو دستخط دا خبره دې صحیح ده چې زما وړاندې وروستو هېڅوک تپوس ونه نشته کوې نو داسې بکواس به دې نه کولو بکواس کاکا جان مري خو به اسې مري دا هر څه به مونږ ته پاتې کېږي ښه په حیا عزت په دې کاغذونو دستخط وکړه بس نه کوم دستخط جانداده بیا خو دستخط نه کوي څنګه باندې کوي دستخط نه کاکا جان په دې کاغذونو باندې دستخط وکړه ولې په خپلو وینو باندې زما لاسونه ستړي نه کوم مه بچې ډېر خوږې را باندې ولګېدې بابا وږي به په دې سوکړه بابا دام والا بچې دا ستا څه کېږي دا زما خور ده بابا مونږ دواړه خویندې یو کاش ما خپلې لوړه نه وی وجلې ما ډېر ظلم کړی
ما ډېر ظلم کړی. دا ته چاته لګې؟ اواز خو یې لکه د سړي شو. ولې ته جنۍ نه څه؟ او هغه بوډا څه شوه؟ دا څه وتې بوتې وې؟ جنۍ خو دا ده ولاړه ده. نه نو دا څنګه جنۍ ده؟ د دې خو برید شوي دي. رک شه مړه خواشه بریدو خو دا دې ولاړ دی. یم چې وخاندې که نه په ایمان چې زړه مې خوشي. دا ته چېرته تللی وې؟ خواشه مړه دا سړونده د دې ما خراب کې خورې راځه چې ځو. خبره اورا دا ړوندا دې چاته وویلو؟ څه دي ولې؟ ته په دې لاره کې دا خلک ولې تنګوې؟ څوک خلک تنګوي؟ وایي ته خو سم بدماش وې. زه دې د مرۍ نه ونیوم، قانون دې د مرۍ نه ونیو. معافي غواړم سپی ماما، زه نه دې نیسم. قسم په خدای زما سترګې کښې دي والله ما ته سړی ښکاري لږ داسې لکه بدل غوندې راته ښکاري. عجیبه سړی زه نه یم. عجیبه دې چاته وایي؟ عجیبه دې چاته وایي؟ درته مې ویلې چې معافي غواړم. سم بدماش وې. دا څه کوي؟ دا څه چلې پته؟ یا الله چې مینه دې پیدا کوله نو انتظار به دې نه پیدا کولو. د هغه مینې به څه خوند وي چې انتظار پکې نه وي. داسې ښکاري لکه چې سپرلی راغی. بلبل ټول کال هم د سپرلي په انتظار وي او چې سپرلي راشي بلبل ته راشي فریاد کوي او که د خوشحالۍ اظهار دا په سپرلي منحصره ده. سپرلي خو سپرلي او سپرلي په راتلو پابندي نه بېشکه خو اکثر سپرلي له خزان په سر تطور وه. د څه لپاره؟ د عشق لپاره. دا خو یا خو زه غلط شوی چېرته غلط ځای ته راغلم. دلته ناسته ده. آفرین آفرین څخه دا خو شکر دی چې بله بوډۍ اوس به نشته. څه دي وروره خیر خو دی انسان یم که نه څه دي ولې پاسه پاسه که نه پاسه یا څنګه پاسم پاسېدلی یم که نه ما سره یې ګپ لګي پاسه ته یم پاسه سبب ولګوي دی زما مکو مکو پاسه تخته څه لیونی دی دا څه په انغین واورېد بیبي دې چپه شوې څه کرنېټ دی مولا دې غر کا څه شي Mira! 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 Mira que le pido! ¡Ay! ¡Ay! السلام علیکم. دا ته چېرته تللی وې؟ ما خو درته ویل چې زه راځم. دا دې رالم. ته به ما نه خوځې ښه؟ ما ته ځان یوازې به دې ښکاري. زما رڼا دا دې رالم دله. ته خو راغلې خو هغه رانه و. او زما د زړه سره دا ته چېرته تللی وې؟ ما خو درپسې ټوله دنیا ولټوله. تا له شرم نه درځي چې ته داسې خبرې کوې؟ زه دا یم دا ته یم مکو ترولې بده خبره ده څه کې لګې داسې ویم زه دا یم ولاړه یم دلته یم
مړې د مور په ځای مې وې چې دا یم ولاړې ام ستا لایټونه خراب دي ها او چې کله ستا لایټونه ټیک شي نو بیا به ما پسې ګرځې خدای پاکه زما په دا قسمت کې دا واده ولې نشته ها یو نرخدی را باندې اورېدلی و هغه هم چېرته ورکه شوه که ورک شو خدای دې په ځان اخته کړي دا خو که ما واده ونه کړو نو زه خو به په شرمونو وشرمېږم مړه تا کې هم بوی نشته وعلیکم السلام په خیر راغلی هغه قانوني ته کومه لار تللې ده نو په ایمان که مې واده کړی دی دا زه څه وم او دا ته څه وې ما ویل ستا نوم څه دی سمینا کمینه دومره کمینه نه یم څومره مې چې ته ګڼې دا پسې ګوګوشتو اورېدو هسې وایم مینه ډېر خسیس دی ثواب دی پکې مړې دا ثواب خو ګټه ما وی چې قانوني ته کومه لار تللې ده زه دا تپوس کوم مړې د واده نه پس به د انشاءالله ډېره خوشحاله ساتم که دا څه شی دی واو هم پاس به سور درځم که خیر وي ګوګو زه یو څه وم او ته بل څه زم چې دا کور خو ووینم که نه هسې نه جنج پرتي کور ته یو نسمه تاله شرم نه دی چې دا پردی جنکې چیړي بالکل جمع سره مونځ کوم ولې ته ځان له مونځ کې څه زما خیال یې په غوږونو کوڼې دا خو ولې دا دې کوڼ دی ځه خپل کار کوه او بالکل سلاو کوي زه به درته همدلته ناست یم خیر دی زه چې هر څه ما خو به قبلې که نه مینه ذات ته نه ګوري مینه خو د الله طرف نه ډېر لوی نعمت دی خو څه پاکه مینه سوچ وکړه دې څه ہوتے بوتے وای زه تا نه دا تپوس کوم چې ته ما سره په مینه خبرې نه شي کولی نادکې ولې راکړې دا څه په بله اورېدلي یو ورک شه مړه نه تا ته ما څه ویلي دي کښېنه په ارام مړې که بچو ته دې پته ولګېده چې ته په ما لنګر اچې قسم په خدای اوبه دې وجني بوډۍ ښځه مړې ستا به د سترګو علاج کول غواړي ها مړې علاج څه کې ته ما ته عمدې کې ښایسته ښکاري داسې دي ته خبر ولې مړې یو سندره درته ویم ته راځه یا به راته تو یا ته زه یم راځه خدای دا سترګې ټیک کړې دا څه کوي ما دا وی دا خو زما روس اکبر دی جنۍ ورسره څوک ده دا خو زما خور ده آفرین شه دلبریا بخیر څنګه دلبریا خیر ماړه پته دې نه لګي دا ته چېرته یې یار زه دلبرې نه یم وایي دا واس به یې جنکو شو دلبریا دا دی لالا او که دا نو ته دلته څه کې داسې دي دا د ده قصور نه دی د هر وخت یې لیټونه ډېر دي دا جنۍ ماته خپل کور ښیي زه دې سره کور ته ځم او راځئ چې ځو نوکرې به مې جوس راایشتي دی راځئ نوکره خو تا جوس لېږلې ده خو تیاره کېږي هیڅ په وخت وځو نه تیارې کېږي راځئ چې ځو ځئ چې ځو راځئ راځئ به که شپه شو که راځئ کله چې زه دا ملنګ ووینم پته نشته چې په ما څه چلو شي باجي دغه چل په مام کېږي پته نشته چې په دې بابا کې څه عجیبه کشش دی بابا بچې زه یو فقیر یم د مرګ سوال کوم
خو ماله مرګ هم نشته. بابا ستا هېڅوک نشته؟ بچې د الله نه سوا زما هېڅوک نشته. بابا بیا موږ سره لاړ شه، موږ به یې د خپل پلار غوندې خدمت کوو. نه لورې زه په چا بوج کېږم نه. نه بابا ته به موږ سره خامخا ځې. بچو ضد مه کوئ، زه هم دلته ښه یم. رښتیا وي که نه بابا؟ ما ته زما د ګناهونو سزا میلاویږي. پرېږده چې دا سزا پوره کړم. زه پاسه زه چې ځو زه راځئ. اوهو دا زما ناست دی، دا دی د بابا. پاسه بابا پاسه راځه. اوهو ګورې کابل ته او ښکار یې ته نوښار. راځئ راځئ راځئ. بابا السلام علیکم. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءالله کینې. دلبره دا زمونږ کور دی او دا زمونږ اصلیت. سپوږمۍ موږ به لاړ شو. زمونږ اصلیت ته وکته نو اوس روان شوې، زړه یې رانه تور شو که نه؟ زړه مې نه تور نه دی بلکې نور هم مضبوط شو چې په داسې حالات کې تاسو د یو مضبوط کردار مالکان یئ. زه هم خوش قسمت یم او زما ورور هم خوش قسمت یم او زه هم په دا فخر کوم که زموږ سرونو ته هم ستاسو حاجت شو که نه نو هغه هم درنه قربان کړم. او بله خبره دا ده پلار به رالیږم. وایي لورې دا څه کوي؟ وایي خدای دې لاس ته نیولی دی. ړونده یلکه پاسه که نه چې ځو که نه د خدای انصافداره وه پاسه. وایي دا خو ما ته دا بابا څوک دی بچو؟ بابا دا زمونږ پلار دی خو موږ یې لکه د مور غوندې مینه راکړې ده. او بابا موږ چې بیماران شو که نه ټوله شپه به راته په ویښه تېروله. په خپله به یې نهارې تېرولې خو موږ یې هر یو خواهش پوره کړی دی. بابا دی د هر چا له داسې پلار دی لکه چې موږ دواړو خویندلې راکړو. بابا ته خو جاړې، تا ته به دلته هېڅ تکلیف هم نه. بابا موږ به ستا داسې خدمت کوو که نه لکه د خپلو لوڼو. زه دروغ نه یم خان، ما په خپلو سترګو وکتو چې هغه دوه جینکو ستا تره خپل کور ته دننه کو. نو خبره ده چې زما شک صحیح وختو. څومره مکار و زما ورور، د هغه څه خیال و زه به د خپلې لوڼه د یو اجړا په کور کې پټې کړم او ما ته به پته نه لګي. خو ته غم مه کوه بابا جانه چې زه ژوندی یم. ته بالکل فکر مه کوه، د ټولو بندوبست به درته او دلبرو صدبره بچې زه به ضرور د خپلو بچو رشتو غوښتو لازم خو اوس نه. داجي اوس ولې نه؟ داجي دی هغه دی زمونږ په خوله کې څه خوله رامنډې. کاش چې وروڼه نه یې که نه نو دې خبرې جواب به ما درکړی وی. وایي هغه دی ولاړې ته یې زړون دی چې ټس یې ما ونیسي چې ټس یې ما ونیسي. څه دې وې؟ ونیک پښتو جګړې مه کوئ. زه څنګه تش لاس لاړ شم چې څه خو والا یو سم که نه. تاسو خو نور کاروبار نه دی کړی، تش عشقونه هم کړي دي. عشقونه پیسه خو مې یو نه ده ګټلې او ودونه راله وکړه ودونه راله وکړه. باباجي اول عشق ضروري دی چې واده مو شي. واده کاکه خورې خېټه کې درد دی. خوله مې ووایه نو په دا مخوکه به دې وم تا ته وایي. پلار ته وایې فلحال خو صبر وکئ چې څه رقم مقم پیدا کړم نو بیا به وشم که نه. ایسا نوبره پیشتخره دا پیشتخره کې څه کې؟ پیشتخره نه، ځان له عزته جینه پیدا کړو که نه. نه مې ده خوړلې، په یو ځای به یې وخورو که نه.
لکه څنګه سات بره ګوګو دی مکمل ګوګو ګوګوشتو ګوګوشتو کیسه د زړګانو کټې ته ناستې واره د زړګانو مشر وخت ځای ته پولیس ته خبر کړی یا دې بل چاته ویلي د سر به دې خور کم او دې جینکونه به دې خلاص کم يا الله يا الله زما يا الله سبت خيرك يا الله يا الله زما يا سبت خيرك يا الله يا الله يا الله يا الله تاسو دا وګورئ او نور هم ښې ورټیانې موږ سره شته که تاسو هغه اوچت رنګ ماته بل نه ښکاري ډېر اوچت دلبریا په ایمان درته وایم چې ډېر اوچت رنګ دی دومره ښایسته رنګ دی که نه دې نه ښه رنګ شته لکه د خدای بنده دا دی رنګ دا دی دا رنګ دی او که دا رنګ یادومه که نه دا رنګ یادومه الله په نامه خیر راکړي دا پرېږده ته راشه دلبریا دې غوره کړه دا رنګ وګورئ د دې نه ښه رنګ که تا وایي ته ځواني بخښه لاره لاندې راشه زه دې د لاسه نیولې دې خوا راځه گزار دې راباندې ولې وکړو ای دا خدای مسلمانه ما د باندې گزار نه کړ خو ستا د لاسه به ما څوک یو ورځ گزار کړي او سپلیکۍ به مې واوره بس زه دا سودا نه الم زه به یوازې درته یو شل ځل ما ویل چې دا زما لوڼه نه دي نه دي نه دي چپ دا هم ستا لوڼه دي تا زموږ نه پټې کړې وې چې جایداد مې د ګوتو نه ونیسي خدای پاکه زه تا څنګه پوه کړم ګوره لالا 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 درته ځکه یم چې زما مشهور دي ځکه اوس صفا خبره راته وکړه دا جینکۍ څوک دی درته مې ویل که نه چې دا جینکۍ زه نه پېژنم زه نه پېژنم دا جینکۍ نو چې ته دا جینکۍ نه پېژنې نو ستا په دې سترګو کې دا اوښکې دا پریشاني دا ولې دا ستاسو د ظلم زما په مخ نښې دي ګوره د انسانیت په نوم درته وایم چې دا تورسري پرېږده پرېږده پرېږدم نه پرېږده پرېږده ګنې ګنې نو څو ته به څه وکړې نه جابره نه دا جینکۍ به تر هغې پورې دلته وي تر کومې پورې ما پوره معلومات نه کړي زما نوم جابر خان دی جابر خان دا جابر خان پکې لاره کم باغ مولی ده تاسو چې کوم بوډا راوستو دا غړواله هر څو هغه کړي دي مادوري نو ما هغه مادوري که نه کومه ګانه دې کوله یاره شاعري ہے میں تیری شاعري دل غلی شه مړه دا موږ څه په مصیبت کې راغلي یو او دا تره ته څه په اوتو بوته سر شوې کور راته وښیه هغه باغ دی مخامخ کور دی راځه راپسې خپله ولاړ دی وایي راځه راپسې عجیبه لګې ده راځه مخکې شه تاله شرم نه درځي چې په دې مشر سړي باندې لاس اوچتی یم نن شپه کې که تا داس کام دسخط نه کو زه به ستا د مرګ په پروا نه دسخط وکړم دسخط کا تاله شرم نه لري تا موږ دلته څه لګېدولي وو چپ شئ چپ شئ چپ ظالمه د ظلم وار به دې خدای تیر کړي مه کوه دا ظلمونه نن شپه کې تا په دې سټام دسخط ونه کو والله چې ګونۍ در باندې خرابه نه کوم هر دیواله په سم په ښځې په پرېږده ولې دا چې ساده نو باسم لا 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 خدای پاکه
خدای که رب دی والو چې دا کوپړې ته راوالوځم خبردار که ډزدګو نو نیک دې لاړو زما سترګې خو ټیک شوې خدای بې خو باسه دا په ما دې ګزار ولې وکړو دا په ما دې ګزار ولې وکړو دا خو منم دې په ایمان چې منم دې داسې یو څو ګزارونه راباندې نور هم وکړه دا خو زما سترګې ټیکې په خیر جوړ ته کړه دلبریا زما نظر ټیک شو دلبریا زما سترګې ټیک شوې اوس راته سړی خیاط چې خیمه کوه ویوه بې غیرتو شرم در کې نشته ټول سر یې راوچتوي د پردو کورونو نه بې غیرتو لالا چې پرې نه دی شاید یې وباسه د داسې بې غیرتو نه بې غیرتو قسم په خدای چې زه به ستاسو وینې وڅښم دومره ظلم څوک کوي لکه تاسو چې کوئ شرم نه درځي تاسو نه سلمانيه یره دا زړه خو مې وایي نه زه در سره داسې کار نه کوم viejo pasa. Da caca. Seguimos que دا سره ته ګوري زما مینه په حقیقت وه ځکه خدای پاک ستا سترګې ټیک کړي او زما زړه ته قرار میلاو شو او ما ته زما مینه زما خو شک پیدا شو چې دا هغه تکبر خان خو نه دی بچو تاسو کوم ځای ته تللي وئ دا یو غټ محل و د باغ مخامخ تاسو راځئ بچو اول ما ته د هغه جنکو کور وښایئ راځه صنوبره ته هم راځه او تیار یې به یو به خورو کوي مړه کړکه چرګه هغې پورې ناست دی پاتې پړه کړته راځئ مخکې شه چې مې خیال حاله کړی دی وعلیکم السلام په خیر راغلی تاسو السلام علیکم راځئ که نه دا د هغه جنکو پلار دی پلار دی او زه یې پلار یم ولې داسې حیران ګوري شل کاله وړاندې
ماشومان تاسو ایښي هغه ماشومان ما ایښي خدای لپاره هغه ماشومان ما نه ماخله ما ډېر نیازبین دي کړي ډېر نیازبین خدای لپاره نه خاص ما راځئ چې ځو دننه نورې خبرې او بیا دننه کوو راځئ بچو تاسو هم راځئ ته بری نه یې قمرخانه ته او په داسې حالات کې او دلته او زه زما د ګناهونو سزا ده چې ما ته میلاویږي دا لکان څوک دی دا زما زامن دی دا چې ستا د یېرې نه مې لرې بوتلي وو دا چې دا هغه خان دی چا چې زموږ مور پر دې خبره وجلې وه چې هغې ولې د لوڼو د پیدا کېدو زیری راوړی او بچې دا هماغه خان دی زړه خو مې غواړي چې ټول بدن یې ټوټې ټوټې کړم بیا په ده کې او په مونږ کې به فرق څه پاتې شي ما مړ کوي زما بدن ټوټې ټوټې کوي سپو کارخانو ته واچوئ ما تاسو سره ډېر ظلم کړی دی یوازې ما تاسو سره نه خپلې دواړه هغه لوڼو سره مې ظلم کړی دی کوم چې زما په حکم ستاسو پلار سیند ته غوځار کړی و ما مړ کوي قمرخانه ته خو ظالم جوړېدی شي خو یو غریب نوکر خو ظالم نشي جوړېدی کوم کور کې چې د حیا لونه پیدا شي هغه کور کې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مېلمه وي په هغه کور رحمتونه راورېږي ستا لونه ژوندی دي زما لوڼه ژوندی دي کوم دی زما لوڼه ماله زما لوڼه راولې زما له پخپو کې ولوغړېږم زه به ټول ملت وکړم بیا ما مړ کوي خو یو ځل ما ته زما لوڼه وښایئ اوس درته لوڼه رایادې شوې هغه وخت درته نه یادېدې چې د ځان نه د فرعون جوړ کړی و لوڼه د پلار د زخمونو ملهم جوړ شي د لاس کوټه جوړه شي زما ټول جایداد ستاسو شو خو ماله خپلې لوڼه راولئ شاته وګوره دا ستا لوڼه دي زه رښتیا ویم دې کور د دروازې مخه کې ما ستا دا دواړه لوریانې ایښي زما بچو ما معاف کړئ بچو ما ستاسو ټولې خبرې واورېدې والله که رانه یو هم بچ لاړ شي طرف ته لاړ موږ په خپله وکې یو زه پکې نه یم
مرشاله کته داسې ته داسې لاړ شه یو هم دنه بچ لاړ نشي مکو دا څونه کې ګوره دا څونه کې ټول عمر دې په مظلومانو ظلم کړی دی خو نن ما نه به ژوندی نه پاتې کېږي نه Baba! 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 Baba, jauh istri! Jauh istri, Baba! Makan ibu kaya! Baba! कसम मिली स्टाफ अभी नहीं बाबा
والله که یو هم رانه ژوندی وګرځي یو Dame ډېر خوږ تا په ما ډېر لوی احسان دی تا زما لوڼو د پلار مینه ورکړې دا قرض به ما څنګه خلاصولو بابا 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 جابریا بابا 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 بریا بریا माफ का بریا بریا ما تاسو ډېر ظلم کړی بریا ما بخله بریا माफ کا بریا ما بخه بریا ما بخه بچه بچه چې دا ظالم ته نه ژوندی پاتې نشي ګیتا به سبا تاسو له ډېر کار وګوري بچه چې ساته نه ژوندی پاتې نشي بچه بریا زما دې لوڼو به خیال ساته بریا ومنډې جابر خانه ستا د ظلم کیسې ختمې شوې نور برانه په دې دنیا جمدی نه ګرځې ځان مړ ته تیار کا ځان مړ ته تیار کا اولا اولا و سمسمی اولا اولا نوری مولا که خدای تباه که